راځو ورډ ته بیا دغه کمانډ تاسو ته وکړم صحیح ده نو فایل ټاپ کې موږ تاسو سره اول نمبر نیو کمانډ د کمانډ باندې تاسو به ان شاء الله پوه شئ وي ctrl د شارټکټ د ctrl جمع ان د شارټکټ شو د دې سایز بل غټ کوم تر څو تاسو سکرین باندې واضح معلوم شي او دلته کې راځم از یوز د هدف لپاره مونږ کارو to start or to explore to start the new document in Microsoft Word کله چې تاسو غواړئ مایکروسافټ ورډ کې نوې ډاکومنټ را خلاص کړئ بس دې باندې کلیک کوئ فایل ته راځئ فایل کې نیو باندې کلیک کړئ یا د کیبورډ نه کنټرول ان پریس کړئ نو دلته بیا بلنک ډاکومنټ واخلئ صحیح ده فایل نیو نو که ټمپلیټ خلاصوي څه ټمپلیټ را خلاص کړئ که نه بلنک ډاکومنټ غواړئ بلنک ډاکومنټ باندې کلیک کړئ تاسو سره یو بل ډاکومنټ راشي یا د کیبورډ نه کنټرول ان پریس کړئ وګورئ تاسو سره نوی ډاکومنټ څه شو راغی دا موږ تاسو سره د نیو کمانډ شو نیو وروسته بل کمانډ دی هغه ته ویل کېږي اوپن کمانډ نو اوپن از یوز to bring or to explore already saved file or documents ها کله چې تاسو وګورئ یو مخکې سیو شوی فایل بیا راغواړئ د ایکسل ته راخلاص کړئ دلته پکې ایډیټینګ وکړئ یا هر مقصد هر هدف لپاره غواړئ تاسو راخلاص کړئ بیا دې حالت کې موږ تاسو د اوپن کمانډ نه کار اخلو ctrl جمع او شارټکټ دی دا موږ تاسو سره شارټکټ دی یعنی کله تاسو کیبورډ کې کنټرول جمع او پریس کوي بس تاسو سره اوپن یو څه را اوپن شي که فایل ته راشي دلته اوپن باندې کلیک کړئ د دې هم تاسو را خلاصولی شئ اول دې برخه کې تاسو ریسنټ ډاکومنټ دی چې تاسو دې څو ورځو کې کوم څومره کار کړی وورډ کې هغې نه یو فایل داسې کلیک کړئ که هغه فایل موجود وي ډیلیټ شوی دی تاسو سره را خلاص شي وګورئ تاسو به سوال پیدا شوي چې زه فایل باندې کلیک کوم فایل ماته نه راکوي ځینې فایلونه دی کې ډیلیټ شوي وي هغه چې ډیلیټ شوي هغه هم دا ځان سره یو څه وخته پورې ساتي یو ویک یو هفتې لپاره دلته کې د ریسنټ لیست کې وي د هغې نه وروسته پر ځای نور فایلونه راشي او هغه واش اوټ شي کلین شي ایسته شي نو دې ته ریسنټ ډاکومنټ ویل کېږي خو موږ موسټلی ریسنټ ډاکومنټ نه راخلو براوز ته ځو براوز باندې کلیک کړو کمپیوټر کې کوم ځای کې چې د فایل ادرس موږ تاسو ته معلوم وي اما فایل باندې داسې کلیک کړو فار ایگزامپل دا یو فایل زه غواړم بس کلیک نه وروسته تاسو سره راخلاص شي سمپل یو کلیک وکړئ هغه فایل تاسو سره څه شي راخلاص شي وګورئ بیا که چیرې تاسو لاړ شئ فایل ته اوپن باندې کلیک کړئ بیا براوز ته لاړ شئ براوز کې فار ایگزامپل د ډیسکټاپ کې ما سره څه ناڅه فایل دی د ورډ دی یو فایل سره زما څه ناڅه کار دی دې کې غواړم ایډیټینګ کوم بوک دی وغیره دی هر څه چې تاسو سټارټ کړي وي بس داسې دا انتخاب کړئ اوپن بټن باندې کلیک کړئ تاسو دا راخلاص شي دی اوپن کې یو بل خبره هم ده که چیرې تاسو اوپن ته راشي فار ایگزامپل غواړئ چې مثلا دلته کې وګورئ تاسو سره په دې ډیسکټاپ کې د ورډ فایلونه هم شته دی نور قسمه فایلونه هم شته دی تاسو وایئ چې زه کله یو څه راخلاصوم نو صرف دلته کې نور فایلونه ماته خو مه شو کوه او تنها د ورډ فایلونه راکوه نو دلته کې تاسو صرف ورډ ډاکومنټ انتخاب کړئ هغه نور اضافي قسمه فایلونه به تاسو سره ایسته شي وګورئ که چیرې دلته کې آل فایل انتخاب وي یا سټریک ډاټ سټریک یعنی مطلب آل تاسو سره انتخاب وي نور قسمه فایلونه هم تاسو سره ښودل کېږي نور ډوله فایلونه هم تاسو سره ښودل کېږي مختلف قسمه که تاسو وایئ چې نه زه سپیسیفیک مشخص د ورډ فایلونه غواړم بس دا د ورډ فایلونه ماته راخلاص کا د ورډ فایل کې هم مختلف قسمه فارمټ راتللی شي لکه HTML همداسې نور تاسو وایئ چې نه صرف ځانګړي او خاص ډول ماته څه راخلاص کا همدغه د ورډ فایلونه ماته راکوه نور څه مه راکوه نو دلته کې راشي تاسو DUCX چې دی دا د ورډ ایکسټنشن دی +1 دی سفکس دی بس دا یو ماته راخلاص کړه نو تنها تاسو د ورډ فایلونه راشي صحیح ده یا دلته کې سرچ کې تاسو ولیکئ DOCX
بس تاسو سره په فولډر کې څومره چې د ورډ فایلونه وي هغه تاسو ته نه درکړي. بیا تاسو دلته کې خپل فایل مشخص کړئ او کله چې مشخص شي معلوم شي بیا داسې اوپن کې هغه تاسو سره خلاص شي. نو په دې دا اوپن کې د سرچینګ طریقه ده چې تاسو غواړئ یو څه تلاش کړئ. دلته کې وګورئ ون ډرایو دس پی سي ار ا پلیس دا هم مونږ سره راغلي دي. ون ډرایو څه کار کوي؟ کله تاسو سره په انټرنیټ کې تاسو جیمیل اکاونټ ولرئ یا مایکروسافټ اکاونټ ولرئ البته تاسو یو ډرایو درکوي او هغه ډرایو کې تقریبا 10 جی بي پورې ډیټا وي فری تاسو لپاره. هر یو کس چې کله د مایکروسافټ اکاونټ ورکړي یا مثلا تاسو ګوګل ډرایو چې ورته وایي ګوګل ډرایو ولرئ نو هلته کې تاسو څه فایلونه د ورلډ سټور کړي وي هغې ځینې غواړي چې ځان لپاره ډیټا راواخلئ نو بیا به فایل ته لاړ شئ اوپن ته به لاړ شئ او داسې ون ډرایو باندې به کلیک کوئ. ون ډرایو یا سکای ډرایو یا ګوګل ډرایو که چیرې تاسو مایکروسافټ کې اکاونټ ولرئ د هغه اکاونټ لارې نه غواړئ چې مطلب هغې نه څه ډیټا راواخلئ نو بیا تاسو دلته کلیک کوئ نو دا آنلاین تاسو فایلونه راخلئ. اوس فارینس ممالک چې دي خارجي ممالک هلته کې کسان کمپیوټر استعمالوي خو هغوی هر څه هماغه ډرایوونو کې ګوګل ډرایو وغیره کې سټور کوي. اکثره کسان داسې کمپیوټر یې اخلي چې بس د هغې ټول 40 جی بي 10 جی بي د هغې هارډ ډیسک وي. نو هغوی سره خو د انټرنیټ امکانات زیات وي هر ځای کې وای فای وي انټرنیټ ارزانه وي بس هغوی مکمل هر څه ډیټا هلته کې هغه ګوګل ډرایو کې اچوي سیبوي او د هغې ښه وال هم دا دی. اوس ګورې دې کمپیوټر کې که مونږ تاسو سره ډیټا وي امکان دی ولري رانه ډیلیټ شي بل څه مسله پکې رامنځته شي خو هغه ګوګل ډرایو خو یو سکای ډرایو دی هلته کې په انټرنیټ کې سیف دی هغلته کې صرف ستاسو یوزر او پاسورډ چې کله تر څه وخته پورې ستاسو آی ډي هلته وي یوزر او پاسورډ ستاسو زده وي نو بس هغې دې کې لاړ شئ هغې دې نه فایلونه راواخلئ. نو بیا که چیرې تاسو ګوګل ډرایو ولرئ بیا دلته کې د ډرایو نه کولی شئ ډیټا ځان لپاره راواخلئ. اوپن باندې کلیک کړئ ون ډرایو ته لاړ شئ دې نه ډیټا راواخلئ خو دې لپاره آی ډي تاسو لپاره شرط دی تاسو بیا دلته آی ډي ولرئ. دې وروسته کې دس پی سي دس پی سي وګورئ که چیرې تاسو وینډوز کې دا موضوع تاسو ته کلیر شوې ده مونږ تاسو کله چې دا دس پی سي یا دې ځای نه دا ایکسپلورر راخلاص کړو نو زموږ دا کمپیوټر ټول په دوه برخو باندې تقسیم شوی دی یو کویک اکسس دی بل دس پی سي خبره ده. دا کویک اکسس کې د کمپیوټر د سیسټم خپلې فولډرې وي او دس پی سي کې زموږ تاسو پرسنل ډیټا وي لکه ای ډرایو ډي ډرایو مثلا داسې یو اس بي تاسو کمپیوټر سره کنیکټ کوئ. اوس تاسو وایئ چې د کمپیوټر زما نوره ډیټا پکې نه ده پکار فقط زه خپل هغه پرسنل شخصي ډیټا چې زما کوم ځایونو کې ده هلته کې زه هغې نه ډیټا راخلاصوم یا دس پی سي ساحې ته زه غواړم لاړ شم نو تاسو دس پی سي باندې کلیک وکړئ او دلته کې وګورئ د دس پی سي ساحه کې چې څومره د ورډ فایل وي هغه راخلاص کړئ یا چې کوم فولډر تاسو ته معلوم وي چې فار ایگزامپل د کابل والا فولډر کې ما سره ډیټا لري نه ماته ډیټا راکړه نو هغه د ورډ فایل هغې نه سلیکټ کړئ انټر کې تاسو سره راخلاص شي. دې نه وروسته کې ار ا پلیس یو ځای تاسو مطلب مخکې نه ون ډرایو سکای ډرایو نه لرئ غواړئ نوی ځان لپاره اکاونټ پرانیزئ او هغه اکاونټ کې هلته ډیټا سټور کړئ بیا تاسو اډ ا پلیس باندې کلیک کوئ څه باندې اډ ا پلیس باندې. نو دې لپاره تاسو چې نو انټرنیټ کنیکشن دې لپاره ریکوایر ده ضروري ده تاسو انټرنیټ ولرئ هلته کې ډرایو ځان لپاره جوړ کړئ ډېر ساده او اسانه جوړیږي لکه څنګه چې تاسو فیسبوک آی ډي جوړوئ جیمیل هاټ میل وغیره بس هغسې هلته کې آی ډي جوړ کړئ بیا هغه تاسو 10 جی بي پورې ډیټا درکوي 10 جی بي پورې تاسو هلته کې ډیټا خپل معلومات سټور کولی شئ. صحیح شو؟ نو دا د اوپن خبره شوه چې دا مختلفې خبرې وي. دې نه وروسته کې سیو یو بل کمانډ دی مونږ تاسو سره او دې کمانډ ته ویل کېږي سیو. د سیو لپاره شارټکټ دی CTRL جمع S او کله کله د انزرټ بټن په واسطه باندې هم تاسو سیو کولی شئ هغه به وروسته انشاءالله آپشن کې مونږ تاسو ویو چې کله هغه بټن هلته سیټ کړي بیا تاسو راځي خو عموما ټول سافټویر چې وي هغې کې د سیو لپاره دا کنټرول اس څه دی شارټکټ کی ده د کیبورډ نه تاسو کیبورډ نه کله کنټرول اس پریس کړئ تاسو سره یو څه سیو شي. نو مونږ وایو چې سیو کمانډ څه کار کوي نو سیو وګورئ سیو is used to store Microsoft Word file or document
into your hard disk or USB drive etc او داسې نور. خو ګورئ سیب کمانډ دا یو کمانډ څه کار کوي موږ تاسو سره کله چې تاسو غواړئ اوس خو دلته کې دا فایل موږ را خلاص کړی دی خو دلته لا ډاکومنټ 1 دی ټایټل کې وګورئ مطلب دا فایل لا تر اوسه موږ تاسو سره سیو شوی نه دی. که چیرې موږ غواړو چې دغه فایل په خپل کمپیوټر کې هارډ ډیسک کې هارډ ډرایو کې یا USB ډرایو کې یا مثلا CD کې یا په انټرنیټ ډرایو کې تاسو یوزي کې دایمي پرمننت سٹور کې د عمدي هدف لپاره سیو کمانډ کارول کیږي. نو دا فایل تر اوسه سیو نه دی تاسو فایل ته راځئ سیو بټن باندې کلیک کوئ او سیو کې دا یو خبره ده چې سیو تاسو ته یو فایل په یو لوکیشن کې یو نوم باندې سیوي بل لوکیشن کې بل نوم باندې سیوي لکه دا سیو چې دا لکه الیمنټری کمانډ دی یو ځل کار کوي دویم ځل ته بیا فایل کې تاسو بل نوم باندې یا مثلا مختلفو ساحو کې سیوي نو به سیور نه کمانډ اخلي که تاسو وچی نه اومدغه یو فایل د موږ تاسو سره جوړ شي اومدغه یو برخه کې د موږ سیوینګ کوو نو تاسو د سیو کمانډ نه کار اخلي. اول به راشم سیو ته فایل باندې تاسو کلیک کوئ به سیو ډیسکټاپ ته راځو فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې زه غواړم دا سیو کوم دلته ګورئ ډیسکټاپ ما داسې چوز کې او دې فایل ته زه یو نوم ورکوم فایل ټاپ نیو لیسن ډیسکټاپ کې بس دا داسې سیو کې اوس دا فایل تاسو سره سیو شو که دا کلوز هم شي بس دلته کې دا فایل تاسو سره په هارډ ډیسک کې څه شو په سی ډرایو کې سیو دی. اوس وګورئ دا فایل بیا را خلاصوئ او فار ایگزامپل دې نه وروسته کې زه دلته کې راځم لیکم سیو از دا یو بل کمانډ دی F12 شارټکټ دی او د دې سیوس څه کار وګورئ مونږ وایو is used to store any file into different places or with different names. کله تاسو داسې طریقه کول غواړئ چې فار ایگزامپل اوس وګورئ دا مخکې خو دا فایل ما سره فایل ټب نیو لیسن په نوم باندې سیو شوی دی خو چې کله مې بیرته راخلاص کړو زه راغلم دې برخه کې مې څه نوره انټري وکړه نوره ډیټا مې واچوله. اوس که چیرې تاسو غواړئ دغه ډیټا عمدي فایل د پاسه سیو شي یو فایل دی وي نو تاسو بیا هم د سیو کمانډ نه کار اخلئ د څه نه سیو یو فایل یو لوکیشن کې یو نوم باندې تاسو ته سیوي. که تاسو چې نه زه غواړم چې د اضافي ډیټا چې موږ اچولي بیا چې زه کار کوم جدا جدا دي ما سره سیو شي نو ډوپلیکیټ تکراري دي تاسو سره دا فایل راشي نو فایل ته به راشي سیوز باندې داسې کلیک کوئ او بیا لاړ شئ ډیسکټاپ ته یا خو تاسو ورته لوکیشن چینج کوئ په کمپیوټر کې یو بل فولډر ورته په نښه کوئ او که فولډر تاسو ورته نه په نښه کوئ هماغه فولډر کې غواړئ چې مخکې بل فایل هم تاسو سره سیو دی نو ګورئ دې نوم باندې خو دا فایل تیار شته دی صرف نوم زه غواړم ورته چینج کړم چې فار ایگزامپل فایل ټب سیبرس کمانډ دا سیو کړئ. اوس وګورئ دا نوی فایل چې موږ سیو کې دا دې نوم باندې شو مخکینی فایل چې و هغې باندې دا اوس داسې کلوز کړئ نو دلته کې دوه قسمه موږ تاسو سره کمانډ شو یو سیو بل سیبس سیو کې هغه اولین فایل دی زموږ تاسو چې هغه سیبس کمانډ پکې نشته او دې بل کمانډ کې دا اضافي دویم دلته چې دا فایل موږ را خلاص کړو او نوره ډیټا هم پکې انټري وکړه هغه دا یو شو فرق باندې وپوهېدلی. اوس که چیرې تاسو داسې طریقه وکړئ چې دلته راشي څه نوره ډیټا واچوئ دا ډیټا هم غواړي چې همدې سره د یو ځای سیو شي نو د سیو کمانډ نه کار واخلي یا و چې نه دا ډیټا د ما سره دې سره نه سیویږي جدا بل ځای کې بل لوکیشن کې سیو کړئ نو تاسو سیوس ته بیا راشئ سیبس کې تاسو دا امکانات درکړي چې تاسو لوکیشن بل انتخاب کړئ او نوم بل انتخاب کړئ. سیو کې به دا امکانات نشته صرف اول ځل ته تاسو کولی شئ یو ځای په نښه کړئ او نور هماغلته سیبوئ هماغه فایل به هماغه یو ځای کې څه کېږي ذخیره کېږي. صحیح ده مشکله خو به نه وي انشاءالله. ښه د دې نه وروسته کې فایل ته راځم سیبس کمانډ خو تاسو سره وشو د دې نه وروسته کې پرنټ کمانډ دی No print command is used to
change or convert any soft file to hard file. چې کله تاسو غواړئ چې یو فایل چې کوم تاسو د کمپیوټر کې موجود وي هغه سافت کاپي وي هغه راواخلئ ورقه کې پرنټ کړئ ورقه په مخ باندې هارد فایل ته چینج شي همدې هدف لپاره موږ تاسو پرنټ کمانډ کاروو CTRL جمع P د کیبورډ نه طریقه ده تاسو کیبورډ نه کولای شئ چې یو څه پرنټ کړئ ډایرکټ کنټرول P پریس کړئ انټر کړئ تاسو سره یو څه پرنټ شي وګورئ تاسو دغه مواد دلته کې لیکلي دا موږ سره کمپیوټرایز مواد دي دې ته سافت کاپي ویل کېږي دغه سافت کاپي تاسو راخلئ هارد کاپي ته چینجوئ د ورقې په مخ باندې غواړئ چې هغه پرنټ کړئ نو همدې هدف لپاره موږ تاسو د پرنټ کمانډ نه کار اخلو تاسو به فایل ته راشئ سمپلي به دلته کې د پرنټ باندې کلیک وکړئ د پرنټ څه کمانډز دي څه آپشنې دي دا کمانډ تاسو یو په یو چک کړئ هغې نه وروسته خپل فایل څه کوئ پرنټ یې کوئ کله تاسو د پرنټ کمانډ باندې داسې کلیک وکړئ نو تاسو سره خوا کې پرنټ پریویو هم راشي او دغه ساحې ته پرنټ پریویو ویل کېږي دې ساحې ته پرنټ پریویو ساحه ویل کېږي دا څومره چې تاسو دا ساحه ګورئ دې ته پرنټ پریویو ویل کېږي صحیح ده پرنټ پریویو نو پرنټ پریویو تاسو سره وښودل شي چې مطلب دا ستاسو دا فایل به داسې پرنټېږي او همدارنګه اوس وګورئ څه د پرنټینګ مطابق موږ تاسو سیټ اپ هم کولی شو ډایرکټ هم دا فایل پرنټولی شو فار ایگزامپل اول لازم دی برخې ته کاپي برخې ته دغه یو فایل خو موږ جوړ کړی د دې نه فار ایگزامپل دا خو یو فایل دی خو تاسو غواړئ 10-12 نفرو ته 15 نفرو ته یا زیات نفرو لپاره دا فایل پرنټ کړئ چې هر یو کس ته جدا جدا کاپي ورکړئ نو دلته کې دې کې تاسو کاپي ورکولی شئ 2000 زما خیال دی تاسو دلته کاپیانې ورکولی شئ هغې نه بره نه کېږي تاسو سره خیال دی دی کمیږي خو بره نه کېږي وګورئ 2000 د دې یو فایل نه تاسو کاپیانې اخیستلی شئ په یو پرنټ کې چې یو ځل تاسو پرنټ کوئ بیا چې پرنټوئ بل کاپي بیا داسې تاسو کولی شئ صحیح ده نو فار ایگزامپل دا یو فایل دی 10 ثانیې کاپیانې ماته راکړه کوم پرنټر باندې پرنټ یې کمپیوټر کې تاسو سره کوم پرنټر وصل دی کوم چې کنیکټ وي هغه به تاسو د لیست نه راواخلئ لکه دا فاکس والا دی مایکروسافټ پرنټ والا دی یا سینټ ون نوټ والا دی کوم چې تاسو سره کنیکټ وي بس هغه د دې نه راواخلئ او هماغه پرنټر سلیکټ کړئ داسې او پرنټ بټن باندې کلیک کړئ تاسو سره پرنټ شي نو دې ساحه کې تاسو پرنټر ځان ته په نښه کوئ اوس به خامخا تاسو سره سوال پیدا شوي چې دا یو ته ټیک مارک لګېدلی دی نور ته ټیک مارک نشته د دې هدف او مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې دا پرنټر زمونږ دایمي دی یعنی هر ځل چې موږ تاسو پرنټ ته راځو ډایرکټ دا پرنټر انتخابېږي خو خوا کې دا نور پرنټر هم انتخابولی شو که تاسو سره 2 یا 3 وي یا دفترو کې آفیسو کې اورګنایزیشن کې هلته کې نیټورک وي نو نیټورک کې خو ډېر پرنټرې وصل وي نو تاسو کوم پرنټر غواړئ چې دایمي هغې باندې پرنټینګ وکړئ نو هغه دایمي پرنټینګ لپاره تاسو راځئ دلته پرنټ باندې داسې کلیک وکړئ او دې ځل یو کمانډ څه کوئ دا انتخاب کوي اوس دا پرنټر به څنګه دایمي کېږي کوم پرنټر د ټیک مارک شي د دې طریقه څه ده نو دا موضوع تاسو وینډوز کې ویلي وینډوز کې راشي سټارټ مینیو ته یا کنټرول پینل ته لاړ شئ ولیکئ سمپل پرنټرز نو ډیوایس پرنټر بدلته تاسو سره راشي دې برخې ته راشئ ستاسو سره چې ستاسو په کمپیوټر کې څومره پرنټرز وغیره انسټال وي دې ځای کې به تاسو ته لیست درکړي نو زه وایم چې دې نه وروسته دا پرنټر زما سره دایمي نشته دی دا یو پرنټر دایمي شو نو څه طریقه وکړم چې دا هر ځل هملته ټیک مارک راواخلي نو رایټ کلیک دې باندې او سمپلي سیټ از ا ډیفولټ پرنټر یې کوي بس دا ډیفولټ شو تاسو سره ټیک مارک هغې نه دې ته راواوښتو وځینې وروسته کله تاسو پرنټینګ کوئ نو تاسو سره به دا یو پرنټر څه وي ډیفولټ به وي ګورئ د پرنټ مینیو نه که زه بیرون شم کنټرول پی بیا د کیبورډ نه پریس کړم نو سینټ ون نوټ 16 دا ما سره څه شو دا موږ تاسو سره دایمي پرنټر شو صحیح ده اوس تاسو وایئ چې نه د 3 پرنټرو باندې یو باندې زه پرنټینګ نه کوم بل یو نوی پرنټر موږ سره راغلی دا خو زاړه پرنټر یې وي هغې باندې زه پرنټینګ کوم اډ پرنټر باندې کلیک وکړئ نو د نیټورک دا د نیټورک لپاره دی ها تاسو په نیټورک کې نوی پرنټر راغلی وي هغه زاړه پرنټر کال په کال بدلیږي دفترونه ایسته کېږي نو تاسو نوی پرنټر څنګه به راخلئ
بس دلته کې براشي سمپلی یو کلیک به وکړي او هغې ځای نه به اډ پرنټر باندې کلیک وکړي. ښه دا لږ ذره هینډ شانتي شو. اوس راشي اډ پرنټر باندې کله تاسو داسې کلیک وکړئ نو تاسو وی د اکټیو ډایرکټري ډومین سرور از currently unavailable. تاسو سره اوس کوم نیټورک نشته دی، تاسو چېرته نیټورک کې وصل نه نو پرنټر هم نشي پیدا کولی. که چیرې تاسو پرنټر کې په نیټورک کې وصل یې بس دلته کې پرنټر درته را پیدا کړي، نوم یې درته ولیکي، لوکیشن ماډل وغیره ولیکي، اوکې کړئ او هماغه بس تاسو نوی پرنټر شي. هغه بس تاسو څه شي نوی پرنټر شي. بیا تاسو د دې زرو پرنټرو پسې هغه پرنټر کاروئ. نو هغه پرنټر دا یو دې هدف لپاره کارولی کېږي. دغه وروسته پرنټ ټو فایل څه کار کوي؟ ګورئ پرنټ ټو فایل کله داسې کلیک کړئ نو تاسو را ټیک مارک راشي. د دې پرنټ ټو فایل دوه ګټې دي. یو چې کله تاسو په نیټورک کې پرنټر باندې پرنټینګ کوئ نو تنها تاسو پرنټ نه کوئ، هغه نیټورک کې سرور سره وصل وي، نور کسان هم هغې باندې پرنټینګ کوي نو د هر طرف نه هغې ته ورکې را روان وي بس هغې باندې پرنټېږي. تاسو غواړئ چې په نیټورک کې ځان لپاره نوبت ونیسئ چې کله دا د کمپیوټر د پرنټر ټری یا هغه کوم ځای کې چې ورکې کېښودل کېږي هغې ته ټری ویل کېږي، هغه ټری برخه خالی شوه بس ارجنټ داسې کار وکړه چې زما دا ورکه پرنټ کا، زموږ دا ورکې د پرنټ شي. صحیح ده؟ او یا مثلا کله چې زه پرنټینګ کوم مخکې له دې نه چې زه دا فایل پرنټ کړم پرنټر ما سره د دې یو کاپي راواخله. فار ایگزامپل امکان دی ولري زه کنټرول پی را داسې پرنټ کړم، اوس دلته پرنټ باندې زه کلیک کوم نو مخکې له دې نه چې زه دا فایل پرنټ کړم ما ته وایي د دې یو پی آر ان کاپي واخله، دې ته پی آر ان کاپي ویل کېږي، یعنې پرنټینګ فایل کاپي واخله. ځکه امکان دی ولري چې اوس ما ته نوبت راونه رسېږي د دې ورک د پرنټ نو سبا چې کله زه راشم ما ته ډیسکټاپ باندې تیار دا فایل پروت وي او ما ته را په یاد شي چې دا ورکه خو تا پرنټوله بس هغه ورکه راواخله او پرنټ یې کړه، هغه ورکه راواخله او پرنټ یې کړه. نو د هغه ورکوټي کمانډ دا دوه هدفو لپاره کارولی کېږي. نو تاسو دلته کې یو نوم ورکړئ فار ایگزامپل پرنټینګ پیجز ډیسکټاپ کې داسې دا سیو کړئ. نو اوس وګورئ سیو به شي او ډیسکټاپ کې به تاسو سره د هغې یو کاپي راشي پرنټینګ پیجز په نوم باندې او کله بیا دا تاسو را خلاصوئ نو بس ډایرکټ تاسو چې کوم پروګرام د پرنټینګ لپاره انسټال وي هماغې کې دا تاسو سره را خلاص شي او بیا تاسو دا فایل خپل څه کوئ پرنټ کوئ. بل تاسو دا درته یادوي چې داسې یو فایل خو ما پرنټینګ ته ورکړی و تېره ورځ خو دا فایل پرنټ شوی نه و ځکه نوبت مو پرنټر باندې اوس یې باید پرنټ کوه. نو دلته کې فایل کې د پرنټ برخه کې دغه یو کمانډ دا یو کار لري او که چیرې دلته ټیک مارک نه وي اوس وګورئ ټیک مارک دې نه ختم شو او زه دغه فایل غواړم کنټرول پی پرنټ ته ورکړم او دلته کې پرنټ بټن باندې کلیک وکړم نو ګورئ بیا ما سره دا سیو کمانډ راځي خو نوبت بس تاسو معلوم نه چې هلته نیټورک کې به کله تاسو ته نوبت رسي، هلته نیټورک کې چې کوم پرنټر سره کنیکټ وي هلته کې به کله تاسو سره نوبت راسي. بس دا پرنټ فایل دې هدف لپاره کارولی کېږي. ښه بیا راځئ فایل ته او پرنټ برخې ته. دې کمانډ باندې اوس ناسو پوهېدلې نو دې هدف لپاره کارولی کېږي. print only odd pages print only even pages دا څه کار کوي؟ وګورئ ما سره فی الحال یو پیج ده کنټرول انټر داسې یو څو پیجز زه اخلم او د دې نه وروسته کې دغه برخې ته راځم انزرټ ته او د هیډر باندې کلیک کوم او هیډر کې نه بلکې فوټر ته راځم لاندې برخه کې زه غواړم پیج نمبر دې ما سره راشي، داسې یو پیج نمبر دې راشي. وګورئ دا پیج نمبر شو ما سره. نو دا آډ او ایون خبره مونږ تاسو کوو جفت او تاک. نو دا زموږ او تاسو سره ګورئ پیج 3 شوه دا به لږ داسې فول سایز کې کړو برابر شو. پیج نمبر 1 بیا پیج نمبر 2 بیا پیج نمبر 3 او پیج نمبر 4. که تاسو کله داسې پرنټینګ غواړئ یا دا اسناد داسې شکل کې پرنټوئ چې تنها ماته جفتې صفحې پرنټ کا تاکہ پرنٹ داغه مو پرنټوا نو بیا تاسو پرنټ تراشي دي چې اور واخلئ only odd pages بس نه به تاسو سره جفت صفحې پرنټینګ کې راځي تاکہ به تاسو سره کوم پرنټر نه راخلي. صحیح ده؟ تاکہ به تاسو سره پرنټر نه راخلي. یا وایي چې نه داسې یو طریقه وکړه چې
تنا ابن صفحه ما تراخلا تا کې صفحه پرینټ کوا خو جفت صفحه مو پرینټ کوا جفت ما ته پرینټینګ کې مراخلا نو کله تاسو دې نه دا پرینټ کمانډ دا بٹن پریس کړئ به وتا سره تنا مغه جفت صفحه پرینټيږي دا موضوع رستم روان ده ان شاء الله تاسو بل یو کې دلته وای بریک تبراشي بریک کې دلته وګورئ کان دې کې ایون او اډ پیجز اصلا دا کمانډ به موږ دې نه کارو چې کله موږ غواړو چې او جفت پیجز جدا راواخلو به ایون او اډ دې نه به موږ کارو صحیح ده نو الته کې وتا سو بهتره دی باندې پوښی چې مطلب دا کمانډ څه کار کوي ها نه اډو جفت نه غواړم ټول پیجز غواړم بس دې نه ټیک مارک ایسته کوي صحیح ده بل پرنٹ مارک اپ د مارک اپ روستر روان دی بوک مارک تاسو روسته وای مارک اپ فار ایگزامپل بوک مارک څه کار کوي تاسو یو بوک وی کچېری کنټرول او زدر تک راشم ډیسکټاپ ته د دې کې ما سره یو بوک دی دا بوک زرا خلاص کوم براوز ته براشم به براشم ډیسکټاپ برخه ته ډیسکټاپ برخه کې وګورئ دا اولډ بوک دا بزرا واخلم استاد یو کتاب وی تاسو سره مکمل داسې وډ کې لیکل شوی وی اغه لولې داسې راځي لولې مطالعه کوي او راځي داسې یو څو پیج سمول وستلې بیا دلته کې راغلي دی کالټي ګور دینه سبا د موضوع سبا وایم نو تاسو بیا دلته کې راځي او دې د بوک مارک لګوي څو ورته لګوي بوک مارک انزرټ تراشي او بوک مارک فار ایگزامپل موضوع سره CAS کالټي ګورپس دا اٹکي بیا داسې مختلف شي بل ورځ دې پورې لولې او دلته کې راځي بوک مارک باندې کلیک کوئ او دې کې فار ایگزامپل پروګریسیو داسې اٹکئ اوس وګورئ تاسو چې کمی حصے پورې چې ما مارک کړي نه خمې کړي هغه حصے پورې راته پرنټینګ وکړه نور پرنټینګ مکوه هغه کمی حصے پورې چې مونږ نه خواخسته او دا نه تاسو سره وروسته معلومیږي دلته به کراس ریفرنسز تراشي کراس ریفرنسز کې به تاسو سره د موضوعګانې تیار په نښه شوي دي چې به تاسو بوک مارک واخلئ وګورئ بوک مارک هغه دوه موضوع ما سره تیار په نښه شوي دي نو ګورئ که چیرې زه PROG یعنې پروګرسیو دې باندې داسې کلیک وکړم نو دا به ما سره راشي ډایرکټ نو تاسو دا موضوع به انشاءالله وروسته بوک مارک کې ښه درته کلیر شي او مارک شوي ساحې ماته پرنټ کا نو تاسو بیا راځئ پرنټ ته او دې کې دې نه دا یو کمانډ تاسو اخلئ print markup نه markup نه مو پرنټوا بس ټیک مارک ایسته کې نه به پرنټوي ډاکومنٹ انفو تاسو ته پرنټ کی کنه ډاکومنٹ انفو تاسو دلته کې انفو برخه کې ویل هغه انفو چې موږ ورکړه موږ غواړو چې هغه انفارمیشن د پرنټ شي را سره نو پرنټر کې کله تاسو هر څه پرنټینګ ته ورکړي اول انفو تاسو ته پرنټ کی بیا غوښنه ورسته تاسو فایل تاسو پرنټ کی نو دلته تاسو ټیک مارک اچوي یا خود دلته ټیک مارک واچوي یا آپشنز تلاشي آپشنز کې ډسپلی برخه تراشي او ډسپلی کې څه طریقو کې پرنٹ ډاکومنٹ پراپرټیز دلته ټیک مارک ولګوي بس تاسو چې کله پرنټینګ کوئ اول به تاسو سره هغه انفو برخه کې کوم هغه فارم چې ما تاسو سره ډک کې هغه فارم به تاسو سره پرنټي صحیح ده خو دې همیشه ضرورت اړتیا نه وي چې تاسو هغه پرنټ کړئ چې کله ضرورت وي به زنده کې راشي ټیک مارک واچوي تاسو سره پرنټ شي بیا دې کې وګورئ لیست اف مارک اپ درته پرنټ شي سټایل ورسته روان دي سټایل د سره پرنټ شي اټو ټیکس انټری د سره پرنټ شي کی اساینمنت وغیرہ کم تاسو غواړئ پرنٹ کې دلته کلیک کې ټیک مارک شي او ما تاسو سره پرنٹ کیږي سټایل روان دي دلته کې ګورئ موږ تاسو ورسته کې سټایل سوایو کله فایل ټب ما تاسو انتخاب کې هم ترازم او دې کې دا سټایل دی موږ سره ورسته روان دي دا سټایل لا تم داسې څنګه چې موږ سټایل ورکړې سټایل شي راته پرنٹ کا نو به تاسو ولته سټایل انتخاب وکړئ دا لازم پرنٹ تا دلته کې وګورئ پیجز پرنٹ کراته اول دی ورخه تراشي وګورئ print all pages لکه تاسو سره لس صفحې وي 15 صفحې وي 2 صفحې وي ټول پرنټول غواړئ نو تاسو باید all pages واخلئ print selection نه صرف دغه حصہ چې زه تاسو ته غواړم انتخاب کوم سلیکشن کوم دغه نوٹ دا یو حصہ ماته پرنٹ کا اگر لاندې مواد مو پرنټوا نو تاسو به فایل تراشي بیا به پرنٹ برخه تراشي او دې کې به سلیکشن واخلئ نو صرف عمره حصہ تاسو سره شي پرنٹ شي پرنٹ کرنٹ پیج موجوده صفحه راته پرنٹ کا موجوده صفحه څه مطلب کدل ته کې زرا علماء او دا سه equal RAND کوز شروع کوز بن انټر
وګورئ ما سره تقریبا څو پیجز دي موږ سره 4 پیجز دي څو پیجز 4 پیجز دي نو 4 پیجو کې تاسو دا کرسر چې چیرته ولاړ دي ته کرسر ویل کیږي یا کرسر او ما غ پیج تاسو کرنٹ پیج دا کدا کرسر چې دا کم بلینکینګ کوي دا پیدا کیږي او راځي یا دا کرسر تاسو دلته ولاړ وي یا دا کرسر تاسو په څلورمه پنځمه هر صفحه کې چې تاسو کرسر ولاړ وي او ما غ پیج ته کرنٹ پیج ویل کیږي نو کله تاسو غواړئ چې کوم پیج کې تاسو کار کوئ یا تاسو کرسر هلته موجود وي او هغه تاسو سره پرنټ شي نو تاسو به راشئ پرنټ باندې کلیک کړئ او دلته کې کرنٹ پیج واخلئ صحیح ده کسټم پرنټ واخله کسټم پرنټ مطلب زما د خوښې پرنټینګ د ما سره وشي څه مطلب داسې طریقه وکړه چې ما سره 4 صفحې دي دویمه نواله 4مې صفحې پورې یعنی اوله صفحه مو پرنټوه اوله صفحه ما پرنټوه نو دې لپاره تاسو کسټم چې کله واخلئ بیا دې برخه کې داسې دا کسټم پیجز ورکړئ یا داسې طریقه وکړئ لکه 10 صفحې دي تاسو سره 5 یا 3 2 دا صفحې راته پرنټ کړئ نه نور مو پرنټوه صحیح ده یا داسې طریقه وکړه 5مې صفحې نه سٹارټ واخله 10مې صفحې پورې پرنټ وکړه نو مابین کې تاسو څه اچوئ دا ماینس علامه اچوئ صحیح ده نو دې طریقه باندې تاسو سره پرنټینګ کیږي یا ایگزیکټلی دقیق داسې کار وکړه داسې چې 10مه صفحه راته پرنټ کړه 100مه صفحه 10مه او نور مو پرنټوه نو یا خلاص یو منته کرسر ودروي هغه به تاسو سره پرنټ شي یا دلته کې کسټم پرنټ کې ورته دا 10 نمبر ورکړي دغه نمبر پیج به تاسو سره څه شي پرنټ شي ها دین وروسته کې د کې پرنټ کې لیک سنورم کار شته دی ها به بل لیکچر کې به تاسو